آزاد میډیا یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. روسیې طالبان پر رسمیت پیژندلي. رسمیت او تمولوز دواړه د طالبانو ستر هدف دی او په دې تلاش کې یې بېلابېل هدفونه وهلي او ترلاسه کړي هم دي. اوس تازه د یوې رسنۍ د راپور له مخې چې سرګي لاوروف په خپل اعتراف کې ویلي چې دوی د طالبانو استازي په رسمیت پیژندلي دي. د ریا نیوز د راپور له مخې ویل شوي چې دا اعتراف سرګي لاوروف د روسیې د بهرنیو چارو وزیر کړی. سرګي لاوروف ویلي د طالبانو ډیپلوماتان چې له فبروري میاشتې را په دې خوا په مسکو کې کار کوي د پلازمینې له باورلیک وروسته د رسمي استازو په حیث پیژندل شوي دي. طالبان او روسیه دا خبر پر داسې مهال رابرسېره کیږي چې د افغانستان په هکله نن چین کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو غونډه رابلل شوې او په دې ناسته کې د چین طالبانو او پاکستان یو درې اړخیزه هوکړه هم ترسره شوې. د چین او پاکستان په ګډون روسیه هغه هیواد دی چې طالبانو اوس ورته ځان سپارلی ښه او بد او همدارنګه راتلونکی په دوی پورې اړه لري. طالبان چې کله هم له دې وروسته د مشروعیت مثال ګرځوي او یا هم کومه بیلګه ورکوي نو روسیه به یې نښان وي. له روسیې سره د طالبانو د جګړې پر مهال هم پر دوی دواړو اړخونو تور و چې یو له بل سره نږدې اړیکې لري او په افغان جګړه کې روسیه د طالبانو مرسته کوي. خو هغه مهال روسیې د نړۍ دا تورونه رد کړي ول. که څه هم طالبان لا هم د نړۍ په ستر ازمون او تعامل کې قرار لري خو بیا هم تر اوسه یې دولت په رسمیت نه دی پیژندل شوی. طالبانو ته لوی زیان خپلو پریکړو ورساوه هغوی چې کله په رسمي ډول اعلان وکړ چې له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کړه نشي کولی نو سمدلاسه ورسره نړۍ اړیکې پرې کړې. قدرمنو تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.